مسلمان یو شی دی نه دی پرېښی ستا ملا دعا کوي یا الله امریکې له شکست ورکړي کښېنه کښېنه سړي بچیه امریکې له شکست ورکړي چې ټوکې تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله طریقه پرېښې ده تا ته یې په بدر کې ښودلي دي چې په دعا باندې کفر ته شکست نه میلاویږي که په دعا باندې کفر ته شکست میلاوېدی زما نبي نه لویه بهترینه دعا د هیچا نه وه هغه والا که به درته وتلی وی ګاډي په سیټ به ته هله کښېني چې ته د ګاډي د چلولو دستور نه خبر وې او که نه وروره زما په شان همداسې پکې کښېني او چبي پکې تاو کړي زمونږ استاد و هغه به موټرسایکل باندې کښېناست او ټر روان به یې کړ یوه ورځ موټرسایکل ولاړ و داسې مخامخ وړوکی غونې دیوال و داسې دومره غونې و هغې نه مخې ته داسې اوچت غونې ځای و دې طرف ته موټرسایکل ولاړ و ما زړه کې ووي چې دا خو تیار سیسټم دی وروره چې پې کښېناستمه چاپل ماپل مې هم نه پښو کړي ځکه چې ما وي چې همدا صحن کې داسې تاو راتاو په غوټ راوه چې پته یې ولګي یا وروره چې څنګه خو مې داسې کړ که نه یو ټر یې والوره نه بره په دې دیوال ور وخته او زما د کټې ګوتې نوکم مات شه مړه خو په یو شارګاه باندې نه سنبال شه قانون دی دا تقدیر نه دی تا ته یې ویلي دي چې نه پوهېږې مه پې سوارېږه او چې پې سور شې انشاءالله د کټې ګوتې نوک به دې نه او که بیا د لږه نوره غټه غلطي وکړه کېدای شي پښه دې ماته شي چې دا تقدیر کې لیکلي دی د دې مسلمانانو به ته څه شي زمونږ کلي کې یو هلک و زما شاګرد و خلکو له یې تراویح کولې خو زه خو نه وم خبر هغه به 5 منټو کې 6 منټو کې تراویح وکړي کلي والا یې ما ته راغلل چې هلکه دا ستا طالب چې دی نو خو په شرمونو مونږ وشرمولو تراویح خو نه دي د سره هېڅ شی هم نه دی ما یې ولې وي چې قسم په خدای 5 منټو کې کوي صورت مورت پرېږده رکوع سجده هم پکې سم نه کوي ما یې هلکه خو ډېر ښه سړی کې چې قسم په خدای ته خو راشه وله نو چې ورغلم هغه به د سترګې داسې غړولې چې ساده غونې یوه سترګه یې بره غړولی وه ښکته ما ورته چې الله دې غرقه ده چا راته وایي چې داسې داسې کار کوي وی چې هو نو ما یې ولې وایي چې د 500 رکوع خو همداسې تراویح وي نو زه ورته اوس قرآن مجید خو پکې نه شم ختمولی 500 روپۍ چې دا ټول کلی راکوي مسلمانه دا تا ته چې الله رزق درکوي او حکومت نه درکوي د امریکې غلام په خپل ملک کې جواب خو راکوی که نه په خپل ملک کې د امریکې په خپل وطن کې د برطانیې ستا افسران د امریکې د برطانیې دا دلته چې تا ته نیغ نیغ کېږي که نه دا د هغه غلامان پوره غلامان تابعدار فرمان بردار دا ولې مسلمانه غلام یې ستا خو ډېر لوی رب دی ستا رب امریکې نه یېرېږي ستا رب اسرائیل نو ما ته ووایي چې و مفتي ما ورته چې جي مولي صاحب چې ستا ښځه داسې داسې ما ورته وایي چې شاباش مولوي صاحب وایي ستا هغه د قوم ښځه داسې داسې ما یې آفرین اوس زما خو زړه ډېر پټ کېده خو جواب خو مې نه چې ورکوي خلک کېدای شي زه خدای نه دومره نه یارېدی خو شرم و خدای په وجه مولیان موږ دومره بزرګان چېرته یو خو پښتو وجه ما وایي چې اوس وایي خلک به وایي چې دا خو لیونی دی مړه یو 8 یا 9 کنځلې وکړې خو خور نه مور نه ښځې نه علاوه یې بله کنځله نه کوله او ما به د ډېر سوخت نه وایي چې شاباش مولي صاحب تا سره دغه شی خوند کوي تا له نور درځي څه خو چې کله یې 8 کنځلې وکړي نو چې دا د کوم کور دا ښځه مړه وه د دې ښځې زوم و او د هغې علاقې ډېر معتبر سړی و خلکو به لوفر یا چرسي ګڼلو هر څه چې و هغه ورته هغ ځای نه اواز وکړو دی چې پلانیه مولا نو هغه خو یې د کلي والا و هغه به ورته د ښځې نوم اخیسته بیا به یې والا کنځل کولو د لور به یې ورته نوم اخیسته بیا به یې والا کنځل کولو د انګور به یې ورته نوم اخیسته بیا به یې والا کنځل ده غالبا 7 یا 8 کنځلې کړې وې هغه 1400 ته ورسوي نو ما وی چې خدایا به خپلو کافرو مو ما کې لکه پرون مې وی چې خدایا بیډمه مو ما کې امریکا چې دا ټولې دنیا منلې ده ولې دوی چې ته بیت الله ته هر کال ځي دعاګانې کوي امریکې ځان تسلیم کړی دی په قوت باندې طاقت باندې
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر عثمان ابو بکر علی چې خلکو منلی وو په توره یې منلی وو. دا ته پته شته ستا د پاکستان د کراچۍ نه تر ملتانه پورې چې چا فتح کړی و محمد بن قاسم هغه نفلونه نه کول چې راجا داهر زمونږ یوې خور د سر نه لوپټه غورځولې وه. او دا زمونږ مسلمانان دا باغي مسلمان د الله نه دا صرف په منځونو مین دا په خدای هم نه دی مین دا په مانځه مین دی د صرف منځ پېژني او عمره پېژني. دا باغي مسلمان با اوس ډېر ځي حاجي ته باقاعده کور ته روټۍ له ورځي په مخې له به ورځي او دا حرام خور او دا بې دینه او دا د الله باغي چې کله بیا د دې باغي عمرې نه راشي بیا به دا د الله دشمنان ورځي ستړی وشي کیسې وایي دې مبارکه شه لعنت کېږي په تا باندې. مسلمانه دین وپېژنه امي دین وپېژنه ملا خو ټیکهدار دی د خدای لیونیه زما خو پکې کاروبار دی زما دین کې کاروبار دی زما ښځه د ملا بچې د ملا ګاډې د ملا عیش د ملا عیاشي د ملا هر څه په دې دین کې پراته دي چې دا د دین خبرې کوي خو ذکر دا یو پاشکې سلام کله داسې په بیت الله مې سترګې ولګېدې بختور خلق وي چې هلته ابو جهل بختور سړی و چې هلته اوسېدی ابو لهب بختور سړی و چې هلته اوسېدی دا تا ته چا وي پیغمبر ته د یوې ورځې د سبا پته نه لګېده چې زما دې ملګرو سره به څه کېږي او ته راته وایي چې رسول الله ویلي دي چې 1400 کاله وروسته اخرې زمانه کې و بیا د خراسان نه جنډې راوځي او بیا به داسې خلک روان وي او جي دغه ځای نه به پوجونه راوځي او جي هندوستان نه پیغمبر دا ویلي دي او پلنکي ځای نه یې دا ویلي سړیه لږ عقل سره خو دا خبرې وتلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشګویانې نشي ورکولی پیشګویي به څوک ورکوي هغه د هغه الله ورکوي چې لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دا کارونه چې څوک کوي د هغه انجام به جهنم وي دا پیشګویي څوک ورکوي پیغمبر دا پیشګویانې چاله نشي ورکولی خو دا امت د امت دینداري څه ده چې پیغمبر نه خدای جوړ کي او عبدالقادر جیلاني نه خدای جوړ کي دیوبند علماء کرامو نه خدایان جوړ کی د چا چې څوک خوښ دی خدای به ترې جوړوي او چې کوم سړی دی بدې شه کافر نه به یې بدتر کوي د مسلمانانو مزاج دا جوړ دی که در سره طبیعت یې ولګېده نو خدای ته به دې رسوي او که د نه لغونې خاپه شه نو پیرغون بیا ډېر ښه سړی دی بیا چې ورته ووایي چې منیر شاکر او پیرغون درته وایي به چې پرېږده سړی پیرغون خو ډېر ښه سړی و دا خو د هغه نه هم بدتر دی دا داسې که نه دا مزاج د مسلمان جوړ شوی دی ولې دا قرآن موږ نه منو. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء دې ځای کې الله تعالی یو ډېر ښکلي الفاظ راوړي دي چې دا خو زما کتاب دی او دا زما احکام چې څوک یې ومني دنیا او آخرت به ښایسته شي او چې څوک یې نه مني د دنیا او د آخرت خپل تاوان دی. خو الله تعالی فرمایي چې یوه خبره ده چې زه داسې ذات نه یم لکه دنیا بادشاهان یا د دنیا طاقتور چې ما څوک مني نو هغه باندې چرګان خورم او چې ما څوک نه مني نو بیا هغه ته ډوډۍ او سوکړک نه ورکوم. الله فرمایي نه ما سره دا فرق نشته که څوک ما مني او که څوک ما نه مني خو زما چې کم بندگان دي زه هغوی له روزي ورکوم. په روزۍ کې زما یو قانون دی قانوني مشیت ورته وایي دا ټکی پکار دی چې خلک وپېژني دا ما د اردو په درس کې هم د دې بار بار تحقیقونه کړي دي او په پښتو کې هم کیدای شي ما دا څو ځله ویلي زمونږ په قرآن کې چې چېرته یشا او تشا ټکی راشي دې نه خلک دا معنی کوي چې څنګه الله وغواړي وتعز من تشا وتذل من تشا چاله چې خوښه شي عزت ورکوي چاله چې خوښه شي ذلت دا موږ هم ویلي پرونه پورې موږ دا ټولې ګډې وډې چې دا کم نن موږ وایو چې دا ټیک نه دي دغه ټولې موږ پرونه پورې ویلي موږ د حق متلاشیان یو خو چې خپلې غلطۍ باندې پوه شو خو پرېږدو
او کڅو کې چې پہلا مفتی منیر دوسرا مفتی منیر ناغا خرد دام لا سوچو کی چې پہلا عمر فاروق دوسرا عمر فاروق پہلا ابو بکر دوسرا عمر لگنے سوچو کی پدے نو دا یشاء چکم زی کے راضی یشاء و تشاء دیتا قانونی مشیت شیوئی دا دا اللہ تعالیٰ پا دی دنیا کی اخبر قانون لکہ مثال پتا اور باندے دا اولاد دا پارا اللہ قانون جوڑ کرے دے چی سڑے با اولاد علی راوڑی چی خزو کی وادو کی اگی سر پروتیو کی خزی محوری کی وغیرہ وغیرہ سپرمدار دا قانونی مشیت ہے نو اللہ بچے ورکی چاہتا ہی چی خوخشی دا مطلب نہیں چی خوخشی نشی نقلے نہ ورکی نا یعنی چاہتا دا دی قانونی مشیت مطابق چوک چی دا دی قانونی مشیت مطابق قراشی اغتا بچے ورکی اور چوک چی دا دی قانونی مشیت مطابق نوی اغلائے اغتا خود بخود نملاوی مثال پتور کروالے نکئی خزی سرا مثال دا خزی محوری ٹھیک نہ دا مثال دا سپر مغم نکئی چیرا پدی کی جراسی اشتاو کا نشتا قانون مطابق نہ لہذا تا اللہ اولاد ندر کئی دے دامت نہیں چا اللہ ندر کئی اخ قانون مطابق تخپل کوشش نہ کئی یا تفٹ نہیں دا قانون مطابق مداعت سے ٹکے چھ قرآن کی چرتا عمرازی اگینا قانونی مشیت مراد کنیا سے خودیا دا اللہ تعالی دا قانون العیاذ باللہ سبوئی چی دا ظالمانہ دے دا چالا خو خشی حکومت ورکی چی دا چالا خو خشی نہیں ورکی دا خو فرعون نبی دا حکومت ورکڑو او منگ لے نہ راکی دا خپل قانون دے دا قانون مطابق کا کافرم بھی اخ قانون مطابق چاگا خواریوں کی اغتا غشے ملاوی کی دنیا کی دا اللہ خپل اغتا قانونی مشیت اللہ فرمائی اللہ لطیف بعبادہ اللہ میرا باندے پا بندگان اخپلو یرزق من یشاء روزی ورکوی یہ حقا چاہتا چاہتا دا قانون دا حقا مشیت مطابق ہوئی وہو القوی العزیز آغا طاقتور دے و غالب گورا قرآن منل چشیدی دا اسلام و دا قرآن بنیادی فرق کفر سرا چشیدے کفر و پا اسلام کے لوئی فرق دا دے چی کم سڑے مسلمان وی آغا با لوئی صرف اللہ گڑی اچت با صرف اللہ گڑی باخبر با صرف اللہ گڑی صفت با صرف دا اللہ کوی لوی با صرف اللہ پیغمبران با پا ہر چکی لاندی گڑی کمزوری بے گڑی بے بس بے گڑی اللہ تا بے محتاج گڑی بس دقا دا اسلام و دا کفر فرق کلا چت دا یو سڑی دا خلینا دا پیغمبرانو دا بزرگانو دا اولیاءو صفتنا آورے پلان کی ولی دا سے اکڑو سمندر تے دا سے اکڑو مسئلہ تے واچا والا او دا سے وقتلو دا سے وریج راغلو دا سے وطلاس کڑلو دا سے پوئے گا چی دا چھ شہدے تک سور خینزیر دے اسلام دا بلچا نصیبت خوخوی نئی لوئی خوخوی اسلام آگا دین دے چھ محمد الرسول اللہ ہم دا اللہ دا خبر نمخ کے دا وحی نمخ کے بے خبر ذات دے دا اللہ رسول چھے اللہ ورتچنی خودلی دتا حج پتا نل صفتونو خاون پکی یو اللہ دے و تو اس دیخپل دین تا غور ہوکا چھے دا پیدا کی دو نوانی سا تروسا پوری تا چمر دا بزرگانو کسی اوری دلی دا ٹولی درو دا ٹولی کفارو شیعگانو بی دین خلق جوڑی کری اسلام تا دا شے یہود راوڑے دا سے پلن کی اکڑلو یا پلن کی دا سے اکڑلو چستر گے اکڑلو لو چے لا سے پورتا کو چے دا میں اپاچو دا ٹولی کچھ کر دے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء دیجے کہ اللہ تعالی یو دیر کل الفاظ راوڑی دی چی دا خو زما کتاب دے و دا زما احکام چی چوکی امانی دنیا و آخرت بے خیسته شی و چی چوکی نمانی دو دنیا و دا آخرت اخپل تاوان و اللہ تعالیٰ فرمائی چی و خبر دا چی زدا سے ذات نہیں ما لکہ دنیا بادشاہان یا دا دنیا طاقتور چی ما چوک منی ناغبان دی چرگان خورم و چی ما چوک نمانی نو بیاغدا ڈوڑے ہو سکڑک نور کوم اللہ فرمائینا ما سردا فرق نشتا کچوک ما منی او کچوک ما نمانی و زما چی کم بندگان دی
زه هغوی له روزي ورکوم. په روزۍ کې زما یو قانون دی، قانوني مشیت ورته وایي. دا ټکی پکار دی چې خلک وپېژني. دا ما د اردو په درس کې هم د دې بار بار تحقیقونه کړي دي او په پښتو کې هم کېدای شي ما دا څو ځله ویلي. زمونږ په قرآن کې چې چېرته یشا او تشا ټکی راشي، دې نه خلک دا معنی کوي چې څنګه الله وغواړي. وتعز من تشا وتذل من تشا، چاله چې خوښه شي عزت ورکوي، چاله چې خوښه شي ذلت. دا موږ هم ویلي پرونه پورې موږ دا ټولې ګډې وډې چې دا کم نن موږ وایو چې دا ټیک نه دي، دغه ټولې موږ پرونه پورې ویلي. موږ د حق متلاشیان یو، خو چې خپلې غلطۍ باندې پوه شو خو پرېمخوا. او که څوک یې چې پهله مفتی منیر و دوسرا مفتی منیر، نو هغه خر د دا هم لا سوچ وکړي چې پهلا عمر فاروق و دوسرا عمر فاروق، پهلا ابو بکر دوسرا عمر. لږ دې سوچ وکړي په دې. نو دا یشا چې کوم ځای کې راځي، یشا او تشا، دې ته قانوني مشیت وایي. څه شی وایي؟ دا د الله تعالی په دې دنیا کې یو خپل قانون. لکه مثال په طور باندې د اولاد دپاره الله قانون جوړ کړی دی چې سړی به اولاد هله راوړي چې ښځه وکړي، واده وکړي، هغې سره پروتی وکړي، ښځې محوري ټیک وي وغیره وغیره، سپرمدار. دا قانوني مشیت دی. نو الله بچی ورکوي چاته یې چې خوښه شي. دا مطلب نه چې خوښه یې نشي نغلی نه ورکوي، نه، یعنې چاته د دې قانوني مشیت مطابق، څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق راشي هغه ته بچی ورکوي، او څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق نه وي هغه ته خود به خود نه ملاوي. مثال په طور کوروالی نه کوي ښځې سره، مثال د ښځې محوري ټیک نه ده، مثال د سپرمو غم نه کوي چېرې په دې کې جراثیم شته او که نه شته. نو قانون مطابق نه، لہٰذا تا ته الله اولاد نه در کوي. د دې دا مطلب چې الله یې نه در کوي، قانون مطابق ته خپل کوشش نه کوي، یا ته فټ نه یې د قانون مطابق. نو دا چې ټکی چې قرآن کې چېرته هم راځي هغې نه قانوني مشیت مراد. کنیا سے خو بیا د الله تعالی دا قانون العیاذ بالله څوک به ووایي چې دا خو ظالمانه دی، د ده چاله خوښه شي حکومت ورکوي، چې د ده چاله خوښه شي نه یې ورکوي. دا خو فرعون له بیا ده حکومت ورکړی او موږ له یې نه راکوي. نه، دا خپل قانون دی. دا قانون مطابق که کافر هم وي، قانون مطابق چې هغه خواري وکړي هغه ته هغه شی میلاویږي. دنیا کې د الله خپل هغې ته قانوني مشیت. اللہ فرمائی اللہ لطیف بعباده، اللہ مہربان دے پا بندگانو خپلو، یرزق من یشاء، روزی ورکوی هغه چاته چې هغه د قانون د هغه مشیت مطابق وي. وهو القوی العزیز، هغه طاقتور دی او غالب. ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به ونه ښیي. ته به دې قرآن باندې عمل نه پس جنت ته. خدای دې وکړي چې په آخر وخت کې کلمه نه تا سندره ویلي. الله دې وکړي چې په آخر وخت کې ته باتروم کې مړ وي. الله دې وکړي چې ته بالمازو په دستونو کې مړ وي. ولې ستا اختیار خو نه دی. په بیماریو کې مشکلاتو کې ستا اختیار نشته چې کله په تا دستونه ولګېدل کټ کې تا نه دستونه ځي، مونځ او دس هېڅ شی نشي کوی. تا ته به الله وایي چې ته بالماز راغلی. هلکه وایي به تا چې ژوند د الله د قرآن مطابق تېر کړی دی، آخر کې ته لړلی لاړ شه. که په وینو لړلی ځې او که په ګندګۍ لړلی ځې، که په باتروم ځې، که کلمه دې ویلي، که په سندره کې مړ یې، په هر شي کې چې مړ یې، د هغې به ځان له حساب وي. خو ستا چې کوم کمالات دي، تا چې کوم دین باندې عمل کړی دی، هغه به الله تعالی وزن دی په هغې کې. ستا هغه اعمال چې د الله دپاره شوي دي، هغه چې کله مضبوط وي، درانه وي، بس هغه به الله بخي. ته یو سړي به تا له لور درکړي وي، هغه به 20 کاله ساتلی وي او تا به د هغې عزت تار تار کړی وي، او ته به سبا څه چله یاره دوکاندار له تللی وم، ورته سره یاره غوسه راغله او ښځې له مې طلاق واچول. نو غوسه تا له درغلی، طلاق ښځې له څنګه اچوی کېږي؟ ځان له طلاق ورکړي ولې؟ ښځې خو دې جګړه نه لري. یاره ښځه به اوس ګلا سره څملوم بل چا سره، ته ورسره څم. ګناه خو تا کړې ده. قرآن کې د یوه ګناه په بله هلکه په دې مسلې پوه شوې. دا یاد وساتئ، د طلاق چې کومه مسله په دې امت کې مشهوره ده، 100% د قرآن نه خلاف ده. څه شی ده؟ 100% قرآن سوچه ویلي دي چې ښځه سړی لکه څنګه په خپل اختیار نکاح کولی نشي چې د دواړو اجازت وي، دقسې طلاق نشي اچولی چې د دواړو اجازت وي. دا عهد شوی هم په دواړو باندې دی، دا عهد به ماتېږي هم د دواړو په اختیار باندې. دا کورونو کې چې کومې جګړې کېږي، سړي د کلاشینکوف په شان د خولې نه طلاقونه وباسي، په دې معمولیانو له ورځئ او مه چاته وایئ چې ښځه طلاق. که انګرېز نه و، ته به عقل انګرېز ته ناست و، دا ټکول به دې کول.
کتا جوسر ایجاد کړی زه د سړي زوی نه تا ګناه ګڼله تا ویسي روجي زموږ مشران دقه میچنو ته به ناست دی دا کور په کور دی چې ټریکټر ګرځي او غنم دله وباسي دا د انګرېز دا د هغو خلکو د یهودو او نصاراو تحقیقونه دي چې اسمان ته یې ورسولې که تا ټانګې نه پورته قدم تېر کړی دی د سړي به زوی نه ته کمقل یې د ملایانو در باندې کته اچولې ده ته چې څوک تحقیق کوي هغه نه پوهېږو هلکه لیونی زما څه دي خراب هر راتلونکی سړی د پیر سړي نه ډېر پوهېږي الله تعالی وایي چې څوک کله زړو خبرو ته کښېني نو هغو ته الله وایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها اشعار نه اخلي دا ښه دی چې مریانو دا ورته نه دي ویلي چې ښځې به نه کوې دا کار خو د رسول الله او د صحابو دا امت مې په قضیې باندې سټ کړی دی تباه کړی دی دا خو دي چې دی ورته نه دي ویلي چې نوی بچی مه راوړه او دا خو بیا ورته ویلي دي چې دونه زیات مه راوړه په دې کې خو بیا هم غولولي قسم په خدای چې تباه یې مسلمانان هر طرف نه ستا چې دا ملا ژوند دی هیڅ قسم ته د دشمن ضرورت نشته ملا چې موږ سره کوم څه کوي د تمامې دنیا د تحقیق لارې بندي کړي سکولي او کالجي تعلیم او تحقیق اسمان سره خبرې کوي اسلامي تحقیقات په ځای باندې ولاړ دي وروره قرآن متعلق چې چا څه ویلي دي او په قرآن کې د هغې خلاف موجود دی هغې ته یې والله کې نظر شته ولې سترګو غړول ګناه ده چې فقهاو لیکلي دي چې بس رفعت الاقلام وجفت الصحف اے بے غیرت مسلمانو پاڅه ویښ شئ د اسلام پوښتنه وکړئ د ملک پوښتنه وکړئ ملک مو لګیا دی ټوکړی کیږي اور کہ تاسو وایئ چې نه سب کچھ ٹھیک ہے ڈر کی وجہ سے ٹھیک ہے ګوره قرآن منل څه شی دی د اسلام او د قرآن بنیادی فرق کفر سره څه شی دی کفر او په اسلام کې لوی فرق دا دی چې کم سړی مسلمان وي هغه به لوی صرف الله ګڼي اوچت به صرف الله ګڼي باخبره به صرف الله ګڼي صفت به صرف د الله کوي لوی به صرف الله پیغمبران به په هر څه کې لاندې ګڼي کمزوري به یې ګڼي بې بسه به یې ګڼي الله ته به یې محتاج ګڼي بس دقه د اسلام او د کفر فرق دی کله چې ته د یو سړي د خولې نه د پیغمبرانو د بزرګانو د اولیاو صفتونه اورې پلانکي ولي داسې وکړو سمندر ته یې داسې وکړو مسله یې پرې واچوله او داسې وکتل او داسې وریځ راغله او داسې ورته لاس کړل او داسې پوهېږه چې دا څه شی دی تک سور خنزیر دی اسلام د بل چا نه صفت خوښوي نه یې لویي خوښوي اسلام هغه دین دی چې محمد رسول الله هم د الله د خبرې نه مخکې د وحي نه مخکې بې خبره ذات دی د الله رسول چې الله ورته څه نه یي ښودلي ده ته هېڅ پته نه صفتونو خاوند پکې یو الله دی او ته اوس د خپل دین ته غور وکړه چې د پیدا کېدو نه ونیسه تر اوسه پورې تا څومره د بزرګانو کیسې اورېدلي دا ټولې دروغ دا ټولې کفارو شیعګانو بېدینه خلکو جوړې کړي اسلام ته دا شی یهودو راوړی دی داسې پلنکي وکړلو بیا پلنکي داسې وکړلو چې سترګې وغړولې چې لاس یې پورته کړو چې دم یې واچو دا ټولې خوشې خبرې ته د ښځه مانه خلاصه ته د لور مانه خلاصه ستا دا ټول قوم دې مانه خلاصه کړي انګریز ته سجدې کوي زما حکمرانه ستا حکمران والله ترور د انګریز غلام قسم دې ستا سیاسي قوت ټول د انګریز غلام ستا مولا ټول د انګریز غلام دی دا ستا د دې قنوت نازله د نشو وجه وه دا ستا د منځونو د ذکرونو د نشې وجه وه چې 20 کاله یې واخیستل کشمیر دی وګوره ستا هغه د هندوانو هغه بل ملک برما کې څه وشول څه وشول مسلمانانو سره په هندوستان کې څه کېږي ستا مسلمانانو سره د یوې غوا په غوښې باندې د مسلمانانو د کور تلاشي اخیستی کېږي چې تا کره د غوا غوښه پرته ده او ته دې ځای نه اودسونه کوې او منځونه کوې او تا ورته دا روایات جوړ کړل چې دلته مانځو جومات کې یو ګوټ کې د یو قسمي ذکر ته کښېني د دې وی اثار به امریکې باندې پرېوځي
هلکه زه دې ښځه بوزم خو ته به دا قرآن کوي ما سره لیکل به راسره کوي چې دقه جومات کې به کښېنې چې کوم عبادت دې خوښ یا کوه خو ټوپک به راپسې نه راخلې ته دا ښځه مانه خلاصه کړه ته دې لور مانه خلاصه کړه ستا دا ټول قوم دې مانه خلاصه کړي خو ټوپک او کوتک به نه راخلې څومره منځونه دي چې خوښ وي کوه څومره عبادتونه دي چې خوښ وي چې کوه ولې ته به وایې چې د ده په ایمانځه او په عبادت ایمان نشته زما په رب ایمان دی زما په مانځه او په روژه هغه ایمان دی چې رب څنګه رالیږلی داسې ایمان مې پې نشته چې د خوراک په ټایم کې به ته منځونه کوې خېټه دې نه ډکېږي داسې ایمان مې پې نشته چې د جهاد په وخت کې به ته عبادت کوې صرف مسلمانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او یا کاله وشو ستا زما د قوم د ټولې دنیا مشر د اقوام متحده ګرځولی دی انګریز ته سجدې کوي زما حکمرانه و عوامه ته غلی ښځې یې دنه بوتلې بې عزته شوی چې زما په دې ملک کې چا سر نه پورته کړی د اسلام خبره یې نه کړي زما ادارې زما د ملک د قانون نافذ کولو والا جازونه ټینکونه ټول را رسېدلي د کشمیریانو دپاره چېرته دي د افغانستان دپاره چېرته وو د فلسطین دپاره د 80 کاله کېږي ولې نشته کله چې پاکستان موږ ګټلو عوام پاڅېدو او دا بې غیرته عوام وغولېدل کسان یې ورته مخکې کړل موږ تاسو سره یو او بلکې دا چې څه خبره وکړي هغه ده او ملک یې انګریزانو له وسپارلو او انګریزانو څنګه تقسیم وکړ دا علاقه د پاکستان او دا علاقه د هندوستان او په دا منځ کې دا کشمیر چې دی دا د سپي هډوکی یا داسې او دا داسې کړوتو کړوتو په هغه کشمیر باندې 80 کاله موږ 80 لکه خلک ورکړل خو د کشمیریانو ښځې هم د هندوستانیانو نه خلاصې نه کړی دا هډوکی چا اچولی انګریز اقوام متحده اچولی بیا چې کله دا یهود چې دا د یعقوب علیه السلام د بنیامین او د یهودا اولادو دا فلسطین کې اوسېدل او چې کله یوسف علیه السلام مصر ته لاړو او هغه ځای کې آباد شو دا قوم هغلته آباد شو هغه ځای نه دا آبادېده فرعون پې مسلط شو فرعون ته غلامان جوړ کړل او بیا موسی علیه السلام راغی هغه دا غلام قوم د هغه نه راخلاص کو واپس یې چې کوم دی راپورې که او بیا راغلل د کنعان و فلسطین علاقې ته دوی بیا سرکشي شروع کړه بیا په دوی باندې ټایټس رومي گورنر الله مسلط که سن 70 عیسوي کې دوی ټول تهې تېښ کړل تباه و برباد یې کړل دا یهود چې کله بیا دغه ځای کې آباد شول د مسلمانانو ته نږدې راغلل عیسایانو نه ډارېدل ځکه چې هټلر دا ډېر تباه کړي دي هټلر عیسایي و د یهودو سخت خلاف و یهودو ته په مقدس مکه د پناه ورکولو والا صرف مسلمان قوم هغوی دا په دې فلسطین کې خوا و شاو کې پرېښول او دغه ځای کې دوی ځایونه ځمکې واخیستې ځای ته رسېدل چې اخري ځان ته د ملک دعوا وکړه خلکو بیا خپل خدای راوسته انګریز دا زمونږ منځ کې فیصله وکړه دی چې مونږ منځ کې فیصله وکړه ستا حکمران والله ترور د انګریز غلام قسم دی ستا سیاسي قوت ټول د انګریز غلام دی ستا مولا ټول د انګریز غلام دی عوامه ته انډایرکټلي د انګریز غلام ته پوه نه یې خو چې ته چا پسې روان یې هغه د هغوی غلام دی دا وخت تقریرونه دی چې مونږ یې کوو بلا شی بې غیرته خلق لګیا دي په فلسطین باندې حملې کېږي د فلسطین بچي په امن کې نه دي ښځې امن کې نه دي نوجوانان یې اعلانونه کوي یا امت محمد ما یې چېرته دی امت محمد چا ته اواز کوي یا امت انګریز
یا غلام الانگریز یا غلام الیہودی دا اعلانو کا یا امت محمد چرتا دے چاوی چی من دا محمد رسول اللہ امتیو من کی کمن خد محمد مصطفیٰ دا امت والی دا منزنا روجے حاجو زکاة مڑا دا خود چرگم کولے شی چی پکی انسٹالے کی تاکہ خدا انسٹال شوی دی ما شمانی چیغی وہی پا نیٹ باندے ہو گورا وڑو وڑو بچی زخمی دی دشتو کی وا ما شما ولاڑا دا چیغی وہی دوخ کی پاکولو چوک نشتا اور تا قوم تا سوائی اولو اعلانو کے 27-28 باندے اجتماع دا پا پنجبیر کی اشاعت التوحید والسنہ دا طول خلق راشے اجتماع دا ابل دل اعلان کئی پلان کے ورزی روز احتجاج دے دا نشور کوي قوم لا دا وقت اجتماعات ہو دے دا وقت دے اعلان دے چھ کلا یو زینا 5 کسان غلامان ناس پی کلا بل زی کی 2 کسان غلامان ناس پی نیٹتا رومال گوٹ کے دیم پر سر چولے دے کلا دی پٹکے وحلے دے کلا دی ٹوپے پر سر کڑے دا نحمده ونسلم علی رسوله الکریم دلو یا موحدینو و پنجبیر کی 27-28 باندے اجتماع دا اے مسلمانا نشور کئی قوم لا و اجتماع باندے دا خلق لوی جہاد اعلانو کا مسلمانانو سر دا ادری دو اعلانو کا دخل لیڈری زما پشانتا ٹرو پر خونی زخو یوازی تنہا سڑیم خویم بی غیرتا چی تقریر کوم تزان دلاو گنا بیمانا دا وقت دی دا وقت اجتماعاتو دے دا وقت احتجاجونو دے دا وقت جنڈو دا سوزولو دے مسلمان تب در کم وقت پوری دا غسی تباو برباد ما در توی چی کوام یاشتو غگیگم کمیم پو واللہ چی پا منبر باندے شرمیگم زما دے دا اللہ پا ذات باندے قسمی دا وقت غگی دو ندے قسم پا خدے کا دا تقریرونو وقت ہے پا واللہ سیاسی سڑے چھ پا دے وقت کی احتجاج کئی دا لوئی جنٹے دا انگریز دا خلق پہ احتجاج باندی دا غوی لشا و جل گوئی سوک چھ دا غوی کٹ پتلی جوڑی بیا سوزوی واللہ دا دا مسلمانانو غصہ صرف پا دی پتلی باندی و باسل گوئی واللہ چھ سوک دی وقت کی اجتماعات کئی کاغذ قرآن اجتماعات دی کاغذ سنت اجتماعات دی واللہ دا یہود لتقویت رسی دا ایجنٹان دی چھ پدی وقت دا اجتماع تا خلق را غواری واللہ دا یہودی ایجنٹ ہے و جمعی تقریر کی چھ منگا خلقو تا کم تقریرو نکو دا دا خلقو جذبات و جنوتش جو بس یرو جیو گورو سمرا یرو غٹی خیرے و شوی یرو جمعتونو کی ہوئے چھ خدایا اسرائیل تبا کی مڑا دا لور دے دا انگور دے دا خزا دے دا وڑ بچی دے دا پٹی دے دا بنگلے دے مالا راکا سرا دوایا ما چھ دا سب بوزا ما او تو شاعتن چھ سمرا خیرے کولے شوئے ستا لاس خلاص ولی زما ایمان دے دا بغیرت خلقش خیری اللہ نقل لے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا خیرو اللہ فیصلہ ندا کڑی پا کرداری فیصلہ کڑی دا و تاویوی چی بدر تراؤزا تورا رواخلا خیریم کوا تورم چلوا بیا بکار کو خندق کی دغا سے کم یو جہاد دے چاگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورا ندا راقص دیو خیری کڑی یو خوخا موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقون وطن ولی ونگٹل موسیٰ علیہ السلام دعا نشوکا خیری نشوکا ولی قوم ودری دوی منگا دی مقابلہ نشوکا چی تورا نو اللہ پاکی سوال قبول لکا مسلمانا ہر طرف نتابائی چی ترسو پوری دی دا لیڈر غلامی ندا پریخی دا افسر غلامی دی ندا پریخی دا پیر غلامی دینا دا پریخی دا مولا غلامی دینا دا پریخی دا شیخ غلامی دینا دا پریخی واللہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ اللہ فرمائی لی کہ تاسو
مولیان او پیران په خدای منلی دي دا خدایي دا د مولیانو منل دا د مولیانو عزت دا مولیانو ته سلام دا مولیانو ته سلوټم چې پرې خی نه دی که تاسو مزید ذلیل نه شوی د سړي به بچی دی او که ته وایې چې زمونږ په پاکستان څوک حمله نشي کوی دې سره یې ټمبک مرشره دی تو ډېر قوي طاقت کښېنه ستا پاکستان تر اوسه پورې د یهودیت د نصرانیت د صهیونیت د دنیا کې د یوې بې غیرتۍ خلاف یې نه دی کړی تاسو ولې وکړي ستا کور ته چې یو سړی راځي او ستا خور او ستا مور او ستا لور سره هغه ته په بستره کې د واده کېدو ښه بهترین مقام ملاویږي ته وله په کم چلایي لیونی دی چې تا وژني هلکه پاګل دی چې تا وژني تا د څه شي خلاف کړی دی تا اوسه پورې د انګریز د قانون خلاف کړی دی تا اوسه پورې فلسطین کې د ماشومانو په وژلو باندې ایکشن کړی دی تا اوسه پورې په برما کې د مسلمانانو په وژلو یو ډز کړی دی تا تر اوسه پورې د شرابو خلاف کریک ډاون کړی دی تا تر اوسه پورې د الله نظام باندې چا سره جنګ کړی دی تا تر اوسه پورې دا د یهودو نصواراو چې کومې جنټان دي مولایان او پیران تا تر اوسه پورې دوی ته چېرته څه ویلي دي ته ما ته ووایه د یهودو نصواراو ته تا څه رکاوټ پیدا کړی دی چې په تا څوک حمله کوي لیونی دی او تاله په کار دی تنخوا درکړي د پاکستان مسلمانانو له په کار دی چې وایي وه ښځه وکړي انګریزان موږ خو د هغوی غلامان یو چې هغوی کله زموږ په خور مور باندې حمله وکړي خلق دلته ببر شي موږ ورته پېښور کې لوی روډ خالي کړو چې راشه ورې احتجاج دی جنډه راواخلو اوس علم غصه ساړه شوه څه شی دی وکړو خور دې خلاصه کړه کشمیری خور دې خلاصه کړه فلسطینی خور دې خلاصه کړه عراقی خور دې خلاصه کړه افغانۍ خور دې خلاصه کړه یوه لوی ځمکه دې خلاصه کړه څه شی دې وکړ او چې دوکانونه مو لوټ که خیبر بازار کې بلکل دا کار ته کولی شي د غل بچیه یاره خپل ملک کې مو یو لس ګزه کپړه راواغسته او د خپل ملک درځي باندې مو چې کوم دی د یهودو جنډه جوړه کړه او د خپل ملک مچه څه مو سوځولو څومره تاوان دی د ملک وکړ دا د یهودو څه کمال کړی زه دې ښځه تختوم او ته زما کټ ګوتلي جوړه کوه ټوله ورځ یې سوځوه زه ستا خور لور تختوم او ته چې کوم دی ټوله ورځ زما دغسې ټوپۍ په یو بوت باندې ور په سر کا او په هغه د ډیسونه کله داسې منډه او کله پې داسې منډه زړه کې وایه چې ما په مفتي منیر شاکر دا چاړه ومنډله ټوله ورځ خو راته څه وایه ما او که سبا راځم بله لور و خور درنه بوځم هغې کې هم دغسې کوه خوښه دې ده راسره لیکې او که وایي چې نه داسې نه منم نو د داسې قرآن دپاره ولې منې داسې د کشمیر دپاره ولې منې داسې د عراق دپاره ولې منې ځان دپاره نه منې د خپلې خور دپاره نه منې د خپلې لور دپاره نه منې د خپل زویو د جایداد دپاره دغسې نه منې دا اسلام نه دی د عراق دپاره دا اسلام دی د فلسطین دپاره دا اسلام دی د افغانستان دپاره دا اسلام دی هندوستان مسلمانو دپاره دا اسلام دی او ستا خور لور ته چې څوک لاس ورکړي بیا دا اسلام خبر ہے بخاری زمن کتاب مسلم زمن کتاب نسائی زمن کتاب ابن ماجہ زمن کتاب اور زمن خبر پاکستان زمن خبر پاکستان روغ خبر پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث پاکستان صحیح خبر خود یو سړی کله ماته شیطانی کوي یو سړی چې زما په کور کې بیماری جوړوي هغه به 99 خبرې ما ته ټیک کوي چې زما اعتماد پیدا کړي 99 خبرې به ټیک کوي چې زما اعتماد پیدا کړي یوې خبرې کې به ګډوډ نو دا زما کتاب نه دی شیعهګان دې په کلکو غوږونو واورئ بخاري مسلم ابو داود ترمذي نسائی ابن ماجه طبري نشابوري تفاسیر دا څه کتابونه چې دي دا ایران کې لیکل شوي بخارا سمرقند نشاپور ترمز نسا دا ټولې علاقې په فارس کې چې کله د دوی فارس او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې فتح شو دا څه چې لیکلي شوي دي ایران کتابونه ستا دي خو زما خبرې پکې شته کومه خبره چې زما د خبرې نه خلاف وي هغه ستا خبره ځکه چې کتاب د چا دی تا دی شیعه د چا کور نه راغلی دی ستا کور نه راغلی دی
چا لیکلی ستا سړي لیکلی دی دا چې څومره محدثین دي دا د نسب په اعتبار سره مجوسی النسل څوک دي थैंक यू। बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता है, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ मतलब वीक, मतलब कमजोर। मौजू मतलब गड़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहां तक के सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम है शेख नासरुद्दीन अल्बानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दे बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्ने माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासरुद्दीन अल्बानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते हैं और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। ककल चा तौरात और इंजील या बाइबल द कुरान पढ़ना के दा पढ़ा उकड़ल खुद बद पता लगी कि हदीस बनामा मन सर कमा जखीरा प्रता दा हागा मुहरफ तौरात न रागस्ती शिवी खबरी दगा मुहरफ इंजील न रागस्ती शिवी खबरी खुद सो पढ़ावल वला खुद इष्टा बोलो बगुना निवली कम उला ची सवई खलकी मनी नबी सल्लल्लाहु फरमाई कि कला खबर में द आदम और द शैतान और द मलाइका को दा अल्लाह ताला यो तमसील बयान करे पदे किस्सा के खता या गलती वर्ता तवाई का खता वर्ता वही का लग्जश वर्ता वही या बाज खल्कु गुनाह वर्ता वेले ओ बिया आगे बांधी खल्कु गिरफ्तम करे ओ तो बीडी नीचे पैगंबर ना गुनाह शवे पदे भी वजह गड़ा रवाना दा दुनिया की उस दख्ता हकीक तचा जान न दे रसवले छि आया द आदम पनामा पैगंबर तेर दे के न दे तेर मंगदाना वही जिदा पैगंबर न दे मंगदाम न वही जिदा कियर द जिदा पैगंबर देना कुरान करीम के आदम नुम हेच किस्म तक नबूवत बांधी क्लियर न दे ज़का छि इस्तिफा से गरा गलेदा द आदम द पारा इस्तिफा से गरा गलेदा और द इस्तिफा से गदा मरियम द पारा मरा गलेदा और उम्मत मुहम्मदी द पारा मरा गलेदा द पैगंबर उम्मत पैगंबर दे द उम्मत पैगंबर दे मरियम पैगंबर दा नो लिहाजा द आदम द पारा द नबी और द रसूल वाज़ह से गा नदा मन दीन न वो मन दादा वो जिदे नबी न दे ज्यादा रसूल न दे खुदा खबर क्लियर न दा नो लिहाजा ची चावेली दी ची द मासियत या गुनाह करे दा नो खल्कु पे दुमर किताब में लिखी ओ पैगंबर ने गुनाह निस्बत करे अवल दा आदत पैगंबरी ते यकीनी तौर कुरान न साबित का चिनर दे वगण आदम नफ्स इंसान त वही यो सड़ी त न वही अल्लाह इंसान पैदा करे चीजें पैदा करे इंसान जर दनीम की देशी लक दनीम की देशी इंसान ये तब इंसान वही करोड़ तब इंसान दा उस्ताद पस्तो न जितने ची इंसानान अरबे के औरता इंसान जमाउम इंसान दे मुफरद इंसान खैर खबर में दे पड़े वाला चिका खता वर्तवाई का लग्जश वर्तवाई और का बाज़ खल्को
په بقول ګناه ورته وایي ستا مرضي ده در چا خپل خیال موږ ورته لغزش و خطا وایو لغزش و خطا آدم هم کړې ده الله ورته ویلي دا مه خوره ویې خوړه کړې ده که نه ده کړې ته ورته هر څه نوم ږدې خو د الله تعالی یو حکم دی د هغه حکم نه ورنه عکس کار شوی دی الله ویلي دي چې مه کوه ده کړې اوس د هغې ته لغزش وایي ته ورته خطا وایي که بعضې خلک ورته ګناه وایي څه چې ورته وایي هغه به وایي خو ته چې ورته هر څه وایي ذهن کې وساته او شیطان هم یوه ګناه یوه غلطه یوه خطا ورته وایي څه شی ورته وایي هغه هم کړې د الله یو حکم دی آدم هم یعنی انسان هم د هغې خلاف کړی دی او شیطان هم د هغې خلاف کړی دی کار خو د دواړه طرفه شوی دی که خو فرق قرآن واضح کړی دی چې آدم انسان چې کومه خطا یا کم لغزش شوی دی هغه خطا منلې ده اعتراف یې کړی دی ربنا ظلمنا انفسنا که سوچ وکړي کار دواړو نه شوی دی په خبره خو پوهېږې که نه هر څه نوم چې ته پرېږدې دم کړی دی هغه هم کړی دی ده نم شوی دی هغه نم شوی دی خو انسان نه دا شی په خطا بغیر د قصده شوی دی خو شوی خو دی دی خو اعتراف یې د جرم کړی ځان یې لاندې ګڼلی دی خپله عاجزي کړې ده الله معاف کړی شیطان هم یوه ګناه یوه غلطه یو کار کړی دی هر څنګه چې شوی دی خو هغه منلې نه ده فرق څه شی دی تسلیمول نه تسلیمول واستکبره هغه لویي کړې ده او قرآن کې بل ځای کې ما تاسو ته دا آیت پېښ کړی اوس رانهیر دی چې کوم ځای کې دی قرآن د هغه متعلق ویلي دي چې هغه باقاعده ورته وایي چې ما خو ما څه دنیا ورانه کړې هر څه مو ستا لاس کې د دنیا کې یوه پته ده ستا د قدرت نه بغیر نه خوځي دا ما چې څه وکړه خو تا راباندې وکړه تا باندې ومنه لکه مشرکین مکه به ورته څه وي مړه چې د الله خوښه وی موږ به شرک نه کولی خو د هغه خوښه دی ځکه یې موږ کوو که د هغه نه بغیر خو څوک نشي کولی ویلي دي قرآن کې شته ایتونه که نه لو شاء الله ما اشرکنا که د الله خوښه وی موږ به شرک نه کولی خو الله یې غواړي چې موږ یې وکړو ځکه یې کوو دقسې شیطان وایي چې تا نه بغیر څوک خوځېدی شي خو تا غوښته چې موږ دغسې وکړو آدم الله ور ونه تړله آدم اعتراف جرم وکړه چې ربه خطا زما ده ربه خطا زما ده ربنا ظلمنا انفسنا په الله ورړولو انکار یې دې ونه کړ نو الله تعالی په دې تمثیل کې انسان ته وښودل چې ته هم کم قانون جوړوي په دې قانون کې دې خیال ساته که یو سړی هر څومره غټ جرم وکړي خو چې هغه پښمان دی او ستا د ګرفتارۍ نه ستا د وس رسېدو نه مخکې هغه سرنډر شي معاف یې کړه خو که یو ځلې دې ونیو بیا دې وله سزا ورکوله مرضي دې ده خو د پیغمبر سیرت بیا هم دا شی دی چې د مکې خلک یې ټول ونیول د لاس لاندې یې راغلل بیا یې ورته ویل لا تثریب علیکم یعنې که چا نه د خیر توقع وي چې دی به بیا داسې نه کوي معافي بهرحال تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشمه و ظالمه تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشمه دروغجن وي بهار تیر شو ته رانغلې چې ما نه وایي چې ته حدیث نه منې ته د عدم رفع یدین ولا حدیث ولې نه ته چې ما ته وایي چې ته حدیث نه منې ته ولې د فاتحې خلف الامام د نه ویلو ولا حدیث نه منې ته چې ما ته وایي چې حدیث نه منې ته تحت صدر ولا ولې نه منې ته چې ما ته وایي چې حدیث نه منې ته د تنګو ودرېدو ولا ولې نه منې ته چې وایي چې حدیث نه منې ته د وینې او د هوا ولا ولې نه منې وجه څه ده ته به یې نه منې باو که تجر و با الا تجر ته یې چې نه منې ته به محدث وې ته یې چې نه منې ته به اهل حدیث وې او زه یې چې نه منم زه به منکر حدیث یم ستا پلار هم منکر حدیث دی ما بله ورځ د سنتو یوه خبره کړې ده خلکو ته بیا بلا جوړه کړې ولې ته دین نه مانې تا په دې کوپړې کې چې کومه ګندګي راوړې ده هغې ته ته دین وایې که ته قبر ښکلول جایز ګڼې او ما دلته ووي چې قبر ښکلول نشته تا بیا خبرې شروع کړې تاسو ته نن نه څو میاشتې مخکې ما یوه خبره درته ویلي مې وو چې تاسو حق پرستانه دا خو ما لا څه ویلي نه دي دا خو ستاسو د طبیعت مطابق خبرې روانې دي بس ورځ په ورځ ګڼېږي که یوه خبره مې ستاسو د مزاج خلاف وکړه ته
ته خپلو مازغو کې چې تا کوم څه تبلیغي تا ځان سره خپل تبلیغي دین راوړی دیوبندی تا دیوبندی دین راوړی پنجپیری تا پنجپیری دین راوړی اهل حدیث تا خپل غیر مقلدیت دین راوړی پرویزی تا خپل پرویزیت ځان سره راوړی چکړالی تا خپل چکړالیت ځان سره راوړی جیراجپوری تا خپل جیراجپوریت راوړی عثمانی تا خپل عثمانیت راوړی پرېږده مړه زما ځای له چې راځي اسلامیت راوړه زما ځای ته چې راځي ذهن صفا راوړه ټولې خبرې دې دروازې نه بار میټاو کا قرآن پی لیکا قرآن پی لیکا تا کله په سنتو جګړی یاد وساته په اسلام کې دوه څیزونه دي قرآن او احادیث دواړه په دې ګواه دي خو بشرطې چې مولا خو په دې خبرو پوی خوشي که نه مولا نه قرآن مني نه حدیث مولا مني بره حدیث لیکلی دی په دې تدبر مولا نه کوي بره آیت لیکلی دی په دې تدبر مولا نه کوي لاندې ګوري چې تفسیر او شارح څه لیکلي مولا د خپلې مطالعې ته وګوري مولا چې کله هم یو شی ګوري د هغه به فوکس ټوټل توجه به لاندې په شارح باندې وي چې شارح څه لیکلي شارح رسول الله دی شارح قول خدای دی شارح خو یو مولا دی خیر دی وی ګوره خطبه خو حدیث سره وګوره چې بره حدیث سره مطابقت شته الله او رسول دوه څیزونه رالیږلي یو فرض یو نفل الله او رسول موږ ته دوه څیزونه بیان کړي دي یو فرض یو نفل پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي راغی د مسلم روایت دی کېدای شي بخاري کې هم وي تپوس یې ته وکړې د الله رسوله کم کم څیزونه په ما فرض دي ضروري دي هغه ورته وویل چې دا مونځو دا مونځو دا مونځو دا هغه قسم وخوړو چې والله نه به پې زیاتی کوم نه به پې کمی کوم څه مطلب دا کم فرض دی چې راته وښیل د دې نه زیات به یو رکعت بل نه کوم او نه به کمی کوم قانون کتاب نه دی ګڼلی ته دا قرآن صرف یو مونځ پکې منې یو حج یو روژه یوه دا ګیره پکې منې اسی په ایمان آیا ابو جهل دومره خر و چې هغه دا قرآن دې وجې نه نه منلو چې په هغې کې دا پنځه خبرې دي ابو جهل ته پته وه چې ټوله زندګي به د دې قرآن لاندې تېروي ځکه یې منلو نه او ته زړه کې وایي چې زندګي اصل د قرآن څه کار دی زندګي خو چې زمونږ کلي کې دا رواج دی یاره چې زمونږ کلي کې دا نرخ دی وایي که نه وایي لا حق پرستو پېژنې حق پرست دې ته نه وایي چې ته وایي چې اشاعتي دی نو بس حق پرست دی چې وهابي دی نو حق پرست دی چې دیوبندي دی نو حق پرست دی نه حق پرست یو سړی وي په سلو زرو کې یوه کپری وي په ټولې پرټۍ کې یو دوه درې کسان حق پرست وي که تاسو د حق پرستو ملا ونه نیسئ تاسو موږ سره کلک ونه درېږئ موږ هم په چپ په خوله مړه شو دین به دقسې تیارو کې پاتې شي کمې ګندګیرۍ چې زموږ کتابونو کې پرتې دي دا به دقسې ګندګیرۍ پاتې شي ګوره قرآن منل څه شی دی د اسلام او د قرآن بنیادی فرق کفر سره څه شی دی کفر او په اسلام کې لوی فرق دا دی چې کم سړی مسلمان وي هغه به لوی صرف الله ګڼي اوچت به صرف الله ګڼي باخبره به صرف الله ګڼي صفت به صرف د الله کوي لوی به صرف الله پیغمبران با په هر څه کې لاندې ګڼي کمزوري به ګڼي بے بسه به ګڼي الله ته به محتاج ګڼي بس دقه د اسلام او د کفر فرق دی کله چې ته د یو سړي د خولې نه د پیغمبرانو د بزرګانو د اولیاو صفتونه اورې پلانکي ولي داسې وکړو سمندر ته داسې وکړو مسله یې پرې واچوله او داسې یې وکتلو داسې ورېځ راغله او داسې ورته لاس کړلو داسې پوهیږه چې دا څه شی دی تک سور خنزیر دی اسلام د بل چا نصیبت خوښوي نه یې لویي خوښوي اسلام هغه دین دی چې محمد رسول الله هم د الله د خبرې نه مخکې د وحي نه مخکې بې خبره ذات دی د الله رسول چې الله ورته څه نه یي ښودلي ده ته هېڅ پته نه صفتونو خاوند پکې یو الله دی او ته اوس د خپل دین ته غور وکړه چې د پیدا کېدو نه ونیسه تر اوسه پورې تا څومره د بزرګانو کیسې اورېدلي دا ټولې دروغ
دا ټول کفارو شیعگانو بيدینه خلقو جوړی کړي. اسلام ته دا شی یهودو راوړی دی. داسې پلن کې وکړلو یا پلن کې داسې وکړلو چې سترګې وغړولې او چې لاس یې پورته کړو چې دم یې واچو. دا ټولې خوشي خبرې. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. دې ځای کې الله تعالی یو ډېر ښکلي الفاظ راوړي دي چې دا خو زما کتاب دی او دا زما احکام چې څوک یې ومني دنیا او آخرت به خیسته شي او چې څوک یې نه مني د دنیا او د آخرت خپل تاوان دی. خو الله تعالی فرمایي چې یوه خبره ده چې زه داسې ذات نه یم لکه دنیا بادشاهان یا د دنیا طاقتور چې ما څوک مني نو هغه باندې چرګان خورم او چې ما څوک نه مني نو بیا هغه ته ډوډۍ او سوکړک نه ورکوم. الله فرمایي نه، ما سره دا فرق نشته. که څوک ما مني او که څوک ما نه مني، خو زما چې کم بندگان دي زه هغوی له روزي ورکوم. په روزۍ کې زما یو قانون دی، قانوني مشیت ورته وایي. دا ټکی پکار دی چې خلک وپېژني. دا ما د اردو په درس کې هم د دې بار بار تحقیقونه کړي دي او د پښتو کې هم کېدای شي ما دا څو ځله ویلي. زمونږ په قرآن کې چې چېرته یشا او تشا ټکی راشي دې نه خلک دا معنی کوي چې څنګه الله وغواړي. وتعز من تشا وتذل من تشا. چاله چې خوښه شي عزت ورکوي، چاله چې خوښه شي ذلت. دا موږ هم ویلي پرونه پورې موږ دا ټولې ګډې وډې چې دا کم نن موږ وایو چې دا ټیک نه دي، دغه ټولې موږ پرونه پورې ویلي. موږ د حق متلاشیان یو، خو چې خپلې غلطۍ باندې پوه شو خو پرېږدو. او که څوک یې چې پهله مفتی منیر و دوسرا مفتی منیر، نو هغه خر د دا هم لا سوچ وکړي چې پهله عمر فاروق و دوسرا عمر فاروق، پهله ابو بکر دوسرا عمر. لږ دې سوچ وکړي په دې. نو دا یشا چې کم ځای کې راځي یشا او تشا، دې ته قانوني مشیت وایي. څه شی وایي؟ دا د الله تعالی په دې دنیا کې یو خپل قانون. لکه مثال په طور باندې د اولاد دپاره الله قانون جوړ کړی دی چې سړی به اولاد اله راوړي چې ښځه وکړي، واده وکړي، هغې سره پروتی وکړي، ښځې محوري ټیکي وغیره وغیره، سپرمدار. دا قانوني مشیت دی. نو الله بچی ورکوي چاته یې چې خوښه شي. دا مطلب نه چې خوښه یې نه شي نو هغلی نه ورکوي، نه، یعنې چاته د دې قانوني مشیت مطابق څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق راشي هغه ته بچی ورکوي، او څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق نه وي هغلی هغه ته خود به خود نه ملاوي. مثال په طور کوروالی نه کوي ښځې سره، مثال د ښځې محوري ټیک نه ده، مثال د سپرمو غم نه کوي چېرې په دې کې جراثیم شته او که نشته. نو قانون مطابق نه ده، لہذا تا ته الله اولاد نه درکوي. د دې دا مطلب چې الله یې نه درکوي، هغه قانون مطابق ته خپل کوشش نه کوي یا ته فټ نه یې د قانون مطابق. نو دا چې ټکی چې قرآن کې چېرته هم راځي هغې نه قانوني مشیت مراد دی. کنیاسې خو بیا د الله تعالی دا قانون العیاذ بالله څوک به ووایي چې دا خو ظالمانه دی، د ده چاله خوښه شي حکومت ورکوي، چې د ده چاله خوښه شي نه یې ورکوي. دا خو فرعون له بیا د حکومت ورکړی او موږ له یې نه راکوي. نه، دا خپل قانون دی. دا قانون مطابق که کافر هم وي، اخ قانون مطابق چې هغه خواري وکړي هغه ته هغه شی میلاویږي. دنیا کې د الله خپل هغې ته قانوني مشیت وایي. نو الله فرمایي الله لطیف بعباده، الله مهربان دی په بندګانو خپلو. یرزق من یشاء، روزي ورکوي هغه چاته چې هغه د قانون د هغه مشیت مطابق وي. وهو القوي العزیز، هغه طاقتور دی او غالب. ورته کې ټولې حلواګانې هم درته راشي او ټول نوټونه هم د باندې ورېږي، وایي موږ له یې څوک نه راکوي. نو تا وجلی شي نه، په ما دې وژني الله دې غرکه، زه دې وژنم نه. زه د قسم په خدای چې دغه خبره ده د خپلو بریلیانو بدي شي اواز دی ښه دی. هغه وایي چې دی چې راشي زمونږ هر څه ډاون شي، نوټونه په ده ورېږي، حلواګانې دی کور ته یوسي، هره لولو به حساب خراب. نو هغوی دې نه وهلی شي نه دې وجلی شي، ما ته دې برابروي. د خدای بنده زه چې څپېړه درکمه. پیر صاحب الله فرمایي دوه کارونه به یې کول، یو تکذیب و یو استهزاء. تکذیب دی ته وایي چې یو سړی یو خبره وکړي، ته په خپلو مزغو کې د هغې خلاف دلایل ولټوې او هغه خبرې ته تردید ولټوې چې مړه دا ټیک نه ده، دا دروغ دي.
تکذیب دا د ذهن کار دی. یو دا استهزاء، چا پورې خندا کول، داغه خبره کې نه اچول، دا احساساتو سره تعلق لري، دا ډیر خطرناک دی. ځکه چې کم سړی تکذیب کوي نو هغه به تا سره بحث کوي، دلیل به ګوري، نو کیدای شي دلیل کې پړ شي وی مني. خو چې کم سړی در پورې خندا کوي ستا خبره هېڅ کې نه ګڼي، هغه د پوهېدو مخه ټول عمر تو ته خبره کوه دی ګپ کې تېروي، تو ته خبره کوه دی خندا کې تېروي. دا سړی د پوهېدو سوال نه پیدا کېږي چې دته الله هدایت. نو کفارو کې دا دوه جرمونه تکذیب و استهزاء. نو اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون. اللہ یستہزئ بهم، اللہ خندا کوي دوی پورے. عام معنی دادا منگ دا سے معنی کو دا اللہ تعالیٰ